ام آر السلام مهرباني. علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب مونږ شیعاګان یو او مونږ عرضي طور پر په پېښور کې مونږ ژوند کوو. لکه ما یو دا تپوس کولو ها چې لکه بله ورځ ځم زه یو زمونږ ملا دی که نه، نو هغه ته ما ووایي چېرې لکه مونږ د ولې عمر رضی الله عنه پسې دومره کنځل کوو، آیا ته خو دا ماته یو ثبوت راکړه. خو لکه هغه سره داسې خبرې جواب نه و. زه تاسو ته راغلم چې یاره آیا دا ولې دغه مونږ په دې باندې مطلب دومره توړ ولې کوو چې زه یې بیا اصلاح نو که بیا تا ته قناعت بخش جواب درکړم، چې زه تا ته قناعت بخش جواب درکړم، نو بیا خو به دې د خپل غلطه عقیده پرېږدي، بیا خو به د اسلام حقیقي عقیده قبلوي ان شاء الله. مولوي صاحب تقریبا 11 کاله کېږي چې الحمدلله ما خپل لمونځ هم نه دی کړی. زما د عقیدې چې کوم لمونځ دی دا ما نه دی کړی تر اوسه پورې، ولې ما ته پته دی چې څه خلافات پکې شته. دا مو تم شولو یو شی بس لکه دا ما خود علي رضی الله عنه الأخ به بیا شروع کوي ان شاء الله. نو مولوي صاحب زه به دا دعا کوم چې لا دې زمونږ د ټول خاندان ته هدایت وکړي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. په سترګو ګوري د زړه سره په دې ما دې په الله قسم وي د امام علي رضی الله عنه له عمر رضی الله عنه سره دومره مینه وه چې کله عمر رضی الله عنه شهید سو، علي رضی الله عنه ویل وای الله دې موږ هم په داسې مخله الله سره مخکې لکه دا شهید عمر رضی الله عنه ته اشاره وکړه. د عمر رضی الله عنه سره دومره مینه وه، عمر رضی الله عنه ورته وایي وای زه پناه وړم الله تعالی هرې هغې مسئلې چې وای ابوالحسن وای را سره ملګری نه وي. امام علي رضی الله عنه یې ښودل. د ما دې په الله قسم مې دومره مینه یې ورسره وه د علي رضی الله عنه. یو ورځې امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه کور ته ورته راغلل، ویا ابوالحسن زه غواړم چې د تا له ام کلثوم لور سره نکاح مې وکړې. علي رضی الله ورته ویل وای هغه وړه ده. عمر رضی الله ورته ویل وای نه زه په دې نیت نه کوم کوم ځای ته چې د تا فکر لاړل، زه وای په دې خاطر کوم چې د رسول الله نسب او سبب دا وای زه ورنږدې سم نور تر څو په ورځ د قیامت له تاسو سره زه یو ځای سم. یو ورځ امام حسن علیه السلام وړوکی و، عمر رضی الله عنه ته یې تیزه خبره وکړه. نو عمر رضی الله عنه ته یې د غلام خبره وکړه چې تاسې د موږ غلامان یاست. وای اله ورسه زر ورته وایي چې دا ماته په ورقه راولیکه چې موږ د تاسې غلامان شو، په ورځ قیامت هم بیا تاسو په صف کې موږ راپورته سو او جنت ته در سره لاړ سو. هغو دومره مینه او محبت ورسره درلودل. دا وایي ماته په لیکنه بڼه راکړه چې په ورځ قیامت له ما سره دا ثبت را سره پروت وي. دا یوه خبر. بله خبره دا چې عمر رضی الله عنه ته علي رضی الله عنه خپله 11 کلنه لور په نکاح باندې ورکړله چې زینب علیه السلام ده. دا د تاسې کتابونه وایي، د موږ کتابونه هم نه وایي وغیره وغیره. هغه صفات علي رضی الله عنه پر 12 کاله په عمر رضی الله عنه پسې په مسجد نبوي کې لمونځ کړی ده، په مسجد نبوي کې لمونځ پسې کړی ده، او د ده په اقتدا کې لمونځ کول. د علي رضی الله د عمر رضی الله عنه اول وزیر و علي رضی الله عنه و ارضاه. علي رضی الله عنه به د منبر د کوفي په منبر باندې دا خبره کوله، وایي که چا زه تر ابوبکر عمر بهتر وګڼلم زه به وایي ده ته د تهمت کوونکي سزا به وایي زه ورکړم چې 80 دورید. دا بخاري شریفه ده. په دې بخاري کې اصح الکتب بعد کتاب الله، له قرآن نه وروسته صحیح ترین کتاب ده. د بخاري شریف کې دا روایت راغلی ده. د علي رضی الله عنه زوی محمد ابن الحنفیه، دا د علي رضی الله عنه زوی ده. دې نه پوښتنه وکړه، وایي ای ابا جانه پلار ته وایي علي رضی الله عنه ته وایي له انبیاو نه وروسته بهترین انسان څوک ده؟ علي رضی الله عنه ته وایي ابوبکر. وایي له ابوبکر نه وروسته څوک ده؟ وایي عمر. وای د ما زړه دا و د ده زوی وای محمد ابن الحنفیه وای د ما زړه دا و چې ځان به وخي، خو وای له ځان نه یې ابوبکر عمر مخکې کړل. دا روایت د تاسو په کتابونو کې هم راغلی ده.
په 9 کتابونو کې دا روایت راغلی ده چې علي رضی الله عنه به دا خطبه بیانوله د کوفي په منبر باندې چې که چا زه تر ابوبکر او عمر بهتر وګڼلم زه به وایي 8 دورې سزا دې سړي ته ورکړم. یغو په منځ کې دا مینه وه، یغو په منځ کې دا محبت ول. تاسو ټول عمر ماته دا ثابته کړي چې علي رضی الله عنه د عمر رضی الله په شان کې یو تیزه خبره کړي یا د امام حسن کړي یا د امام حسین کړي وي. ته پوهیږي د علي رضی الله عنه سره دومره مینه وه چې یو زوی ابو بکر ول، بل زوی عمر ول، بل زوی عثمان ول، چې درې سره په کربلا کې له امام حسین علیه السلام سره شهیدان شول. دا څنګه کېدای شي چې علي رضی الله عنه دی له عمر سره نفرت لري او بیا د ده په نامو باندې زامن نومونه ږدي او بیا د له امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې شهیدان کیږي؟ الله اکبر، لا اله الا الله. مولوي صاحب لکه زما تقریبا یو 10 ورځې کېږي ما درې تپوسونه ته نه وکړل. ما ورته ویل چې یاره کوم زموږ ملا دی هاشم نوم یې دی، ما ورته ویل چې یاره مولوي صاحب ته ما ته درې تپوس راکړه. ما ایکسپلین کړه، هغه وایي چې شمې اول نول خو دا تپوس دی چې مونږ تاسو په عام عایشه رضی الله عنها باندې مطلب چې کوم نالت ته ویا یو شی بل شی، آیا جناب محمد رسول الله دومره یو کمزوري ایمان والا و؟ آیا هغه الله دومره یو مطلب غلط پیدا کړی چې دې سره نکاح کېدو؟ ایوا دا ما تاسو د ډېر لکه ملیان دي نومونه نه راځي، خو دا هغوی نه ما دا کیسې اورېدلې وې لکه زه د هغوی خبرې واورم بیا دوی ته ووایم لکه ما زما په کلي کې وایي چې ته مرتد یې. زه ورته یم چې یاره که دغه شان مرتد انسان کیدی شي نو بیا مرتد هم زه یم، زه صحیح یم که نه، خو زه به انشاءالله مېل کوشش کوم. لکه زه اوس په ضد باندې وخته یم. ما ورته وایي چې زه به ټول خناګان دا مرتد جوړوم ځان سره، لکه کومه نمونه تاسو نه وایي چې دا مرتد مېل موږ به ټول دغه شان مرتد کېږو. دویم تپوس دویم دا تپوس دی چې آیا تاسو چې کوم د عمر رضی الله باندې کوم تاسو کنزل لیږئ یا په ابوبکر صدیق باندې کوم کنزل لیږئ، آیا د محمد رسول الله دومره کمزوري ایمان والا و چې هغه سره خوا کې دې ته د دفن ځای میلاو شو؟ بیا خیدي مطلب دغه دی چې دا بهترین خلک ولې مونږ کنزل کوو. خو څه کې بحث شروع کړو، بیا تقریبا نن 3 ورځې مخکې یو ځای ته بیا روانو سوات ته تلو، سوات طرفه چکرته، بیا په ګاډي کې ناسو، بیا لکه ډېرې خبرې وشوې د امامان یو شی بل شی، لکه ما هسې ذهني یو تپوس وکړو. ما یو اورېدلی و د تاسو یو ملا دی نوم رانه هېر شو، ما تپوس دماغو کې راغلو، ما ورته وایي چې د ګاډي کې مونږ څو کسان هسې؟ هغوی چې 10 کسان. ویل چې د 10 کسانو سره په ګاډي کې سټیرنګ دی، بریکونه دی، چې نه د یو کس هم وایي چې د یو کس مونږ بچ کولی هم شي، دا مې کندې ته هم غورځولی شي. مطلب خو اوس لکه کېدای شي مولوي صاحب ته په خبره باندې پوهه وي که نه، زما څه مقصد و، زه به ډېر نه شرموم د خپل چې کوم ملیان دي که نه، بهرحال کار څنګه موږ تقدرمند دي. خو زه به مولوي صاحب داسې چل کوم که نه چې ما خو دا تقریبا ډېر ټایم کېږي نصیب کې پاک او ستره عقیده دي، د نور پلټنه وکړه، فقط یوازې دا درته پاته دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دې پاک عقیده در نصیب کړي، الله دې د امام علي علیه السلام عقیده در نصیب کړي، الله دې د امام حسن او حسین رضی الله عنهما د جنت د ځوانانو د سردارانو عقیده در نصیب کړي. ګوره د زړه سره ته په دې ټول عالم د اسلام کې وګوره، د امام حسین رضی الله عنه نوم امام حسین نه اخلي رضی الله عنه علیه الصلاة والسلام. 5 وخت په لمانځه کې الحمدلله اهل سنت والجماعت درود باندې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. د موږ سره دومره مینه ده، د موږ ځانونه او مالونه دي له دوی نه قربان وي. امام علي رضی الله عنه وارضاه، امام حسن او حسین، همدغسې نور امامان. تاسې یو عالم ماته په ټوله اسلامي نړۍ کې راوخیسه چې په دغه امامانو پسې د یوه خبره بده کړې وي. که چا یوه خبره په دې امامانو پسې بده وکړه دا مسلمان نه ده. لیکن زه به تا ته د تاسو په سلګونو کتابونو در وښیم چې په دې کتابونو کې د امام علي، ته پوهېږې د تا په کتاب کې امام علي ته ځناور ویلی سوی ده؟ درته ښکاره یې کړم. ته پوهېږې د تا په کتاب کې امام علي ته وخ ویلی سوی ده؟ ته پوهېږې د تا په کتاب کې امام علي ته مچر ویلی سوی ده او رسول الله ته مچ ویلی سوی؟ العیاذ بالله. درته ښکاره یې کړم. کچیرې د ما په کتاب کې دا توهین او سپکاوی سوی وای، بیا به تا ویلي و چې اهل سنت تاسې د اهل بیت و توهین. الله اکبر، د قرآني اهل بیت توهین کول دا کفر ده، لیکن تا کتابونه له دې توهین او سپکاوي نه ډک دي. الله دې تا ته همداسې پاکه عقیده مبارکه کړي او درته مبارک دي وي ماشاءالله. مولوي صاحب زه به تا ته په دا خپل قسم باندې قسم وکړم علي الله باندې چې مونږ نه عباس رضی الله عنه په زړه کې مونږه اکسپټ نه کوو، مونږ حضرت علي رضی الله عنه هم په زړه کې نه ګڼو. دا حقیقت درته ووایم،
الله زما په عمر زما په د حسن او په حسین باندې قسمی نعوذ بالله چې دا پیغمبر مونږ نه منو ته په تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي خدا خو مونږ هسې په خولې باندې وایو مونږ چې کومې خبرې دي دا خو ډېرې په ویډیو کې مونږ ته نه راځي خو زما اراده دی چې دوی په کله باندې ولې چې زه د 5 ورځې کېږي اوس سره په خلافات کې چولی شوی ما ته وایي چې ته مرتد یې مې چې زه ځان مرتد جوړول غواړم د تاسو چې کوم ایمان د دین زه وبسل غواړم تا بیله نه وباسم پلار وباسم مور وباسم مړونه ټول خاندان وباسم مولوي صاحب زه به ډېر بد رد نه وایم که هر څنګه د امام علي رضی الله عنه دپاره وایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر نعره تكبير الله اکبر ولله الحمد مبارک دي شي مستر روپای صاحب دا ټول دي واوره دې خراشه تا ته ما بل ویل چې د متم ته موزه فلسطین سر باندې دې راشه دا خبرې وګوره راشه الله عمر ایمان کې تیر سجده دي شکر ولګوي عمر کې هو راشه د بابا بکر کلمه هو الله اکبر ډیر درته مبارک مستر روپای صاحب ماشاء الله سجده دي شکر مو وکړل ټول دوستان سجده دي شکر وکړي څوک د در سره بچک دي د کدي ورور د ک څوک د در سره مور جانه ده الله اکبر من حافظ عمر منون ته قران دی وای در باندې ومه بس ختمه ده مورجانی ته وای سي مورجانی او الله قسم صحابه بم دي تاسي اهل بیت بم دي تاسي هیڅ شی بل الله سور نه کړي خو په الله قسم ک په دغه عقیده باندې وفات سي او لاړ سي اهل بیت په پورز قیامت در نبی زاروي امام علي او امام حسن فاطمه الزهراء رضی الله عنها بدر نبی زاروي دی الله خاطر وکړه حقيقي دین دی اهل بیت سي کوم پاک دین ده پاک عقیده ده مرجاني هغه د خپل کړه امدا شایس دی هغه اهل بیت حقيقي دین قبول کړه حقيقي عقیده قبول کړه مولوي سه ایمو وريره ده خاص ورارجانه وای راسله وای زړه دي مطمئن ده مولوتا کلمات تیرته وداګه څه دوت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الله چوک سی په صحابه و پسی و امهات المؤمنین و پسی اهل بیت و پسی بدو ردوائی موږ بیزار یو له اغونه ډېر درته مبارک وي داسې دواړه په دې تندي ښکل کړي یو بل سره د ماله خوانه ډېر درته مبارک وي ډېر درته مبارک وي الله اکبر زه یو لزی دا تکبیرات چالو کوم چې ډېر د زړه مولي دغه سي تاسو ټول مایکونه بند کړئ الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله دا ته وای زه لاړ تاسو ایمان می پرېږدول زه سني شوم بس خلاصه دي نورې خبرې پرېږده الله اکبر الله اکبر